د اشرف غنی حکومت طالبانو ته ډیر زبردست وړاندیز وکړ. طالبان باید د اشرف غنی دغه پریکړه ومني. طالبان که چیرې واقعا د افغانانو غمخوار دي او دا به هم ثابته کړي چې دوی د نورو په خوله نه جنګیږي، نو صلح دې وکړي او د افغان حکومت دغه خبره دې ومني. اوس ملامت څوک ده؟ افغان حکومت او که طالبان؟ راځئ چې افغان حکومت څه وړاندیز طالبانو ته کړی ده، دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ، تر اخره راسره پاتې شئ. نادري طالبان دې راشي د حکومت سیاسي اپوزیسیون دې جوړ کړي. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړی او د اداري اصلاحات او د ملکی خدمتونو د ادارې مشر نادر نادري وایي طالبان کولی شي له حکومت سره تر سولې وروسته د حکومت د سیاسي مخالف اپوزیسیون په توګه کابل کې فعالیت وکړي. نوموړی وایي طالبان دې راشي له خلکو سره د هیواد کې دننه خبرې وکړي، که یې له حکومت او که یې له خلکو سره کوي. نادري زیاته کړه طالبان دې په جګړه ټینګار نه کوي، پلمې دې نه رامخته کوي، ځکه په وروینای د حکومت ټیم ټول شموله ده، خو د طالبانو ټیم که بیا د ښځو په ګډون په ډیر استازي نشته. نوموړي په مذاکراتو کې د خپل ټیم یوازینۍ موخه له جمهوري نظام څخه دفاع یاده کړه چې ګواکې ټول نړیوال یې ملاتړي دي. په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو د بندیانو استول شوي تخنیکي ټیم د قطر سفارت کې میشت و او یوازې ځینو غونډو کې له حکومت سره ګډون کاوه. نوموړي یو ځل بیا دا وکړه چې د دې ټیم کوربتوب دې دوی کړی ده. نادري ویل افغان حکومت کولی شي له طالبانو سره حل لارې ته ورسیږي او پر وینای چې د حکومت روان سیاسي جنجالونه او د امریکا لخوا د مالی مرستو کموالی به پر دغه پروسه کوم اغیز نه پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې مذاکرات خوشي کړي دي او په جګړه کې ټینګار کړی ده. اوس طالبانو ته پکار ده چې 19 کاله وجنګېدل، اوس د تیر شي د افغان مسلمان ملت لپاره صلح دې وکړي. افغانان د هر څه د ورته تیر دي د هیواد لپاره. دوی وایي چې مونږ که هر څه بایللي په جنګ کې اوس درته تیر یو، معاف کړي مو یی، خو صلح وکړئ، واقعي صلح وکړئ. درنو لیدونکو که تاسو کوم نظر لرئ نو موږ سره حتما پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.